سیاسي ګیمونو باندې ډېر ښه پوهېږم. ډاکټر صاحب الله دې پکې خیر واچوي. اوس وایي دې به څنګه روغ شي؟ دا قسمه سیاسي مریضان چې کوم دي که نه بغیر د وزارت نه رغېږي. دا الیکشن که د ونه ګټلو کېدی شي چې د سیاسي قومه کې ولاړ شي لکه چې دې ته رغېدو نه دی. خدای به خیر کړي بیبي. دا قسمه مریضان زه په یو خبره باندې رغوم، خو دا ده چې بیا به د چا پروا نه کوي. ډاکټر صاحب الله دې پکې خیر واچوي. دې ټیک شي نو خیر زمونږ د پروا نه کوي. اوټ په ماله راکوئ، اوټ په ماله راکوئ. بس احمد خان صاحب نور اوټونه مه غواړه. دې خواشه لږ مبارک دې شه، مبارک دې شه. تا الیکشن وګټلو. بابا جان مبارک دې شه. خدای وبخه. نه نو لکه زه وزیر شوم. بالکل وزیر شوې. نه ښه دي زه وزیر شوم. زه بس زه وزیر شوم. الیکشن ما وګټلو، زه وزیر شوم. مبارک مې شه، مبارک مې شه، زه وزیر شوم. اوس به تاسو ما په سترګو مو نه وینئ، ما پسې به تاسو وړاندې شئ. مبارک مې شه، زه وزیر شوم. ډاکټر صاحب دا په ده څه وشو؟ د فکر خبره نه، تاسو هېڅ فکر مه کوئ، تاسو ما سره راځئ. د بیبي مخکې شه. زه په خپل ژوند کې په ډومبي ځل دومره ډېر خلک وینم چې ما ته ناست دي او زما تقریر اوري. دا زما خوشقسمتي ده. زه ستاسو د ټولو شکر ګزار یم چې زما دې جلسې ته مو د کامیابۍ یو رنګ ورکړو. زه تاسو سره دا وعده کوم چې دا راتلونکی الیکشن به زما وي او زه به یې ګټم، ځکه چې زما نوم ملک احمد خان دی. ما پوره 30 کاله سیاست کړی دی او په سیاسي ګیمونو باندې ډېر ښه پوهېږم او د مچ نه کوچه مو باسم. او دره تا دې غږ تر څه هم راوستی دی؟ ګوره خرچه بیګم، زما مریض زما میلمه دی او تر سر خوري، خو د خپل میلمه په شان کې ګستاخي بالکل نشي برداشت کولی. ما ته پته ده ته به راته د دې کور نه پاگلخانه جوړې. پاگلخانه خو اوس هم ده. مطلب مې دا دی که تا ته ځان روغ ښکاري که نه نو دا ستا خوش فهمي ده زما نه. زما رونو خویندو، زه تاسو ته یو پیره بیا خواست کوم چې اوټ به ماله راکوې. بابا جانه کېنه ستړې شوې. کړي شوم په الیکشن کې مې څنګه کېنې. ما هر الیکشن بیللی خو ډېر خو خلکو ته نه یم ناست. وای خدایا زه چېرته لاړه شم؟ یا سړیه بسې که ته ستړی کېږي نه په سر دې راله دړکو. دا زما د ښځې اواز د کوم طرف نه راغلو؟ دا اواز ما دپاره دومره پت دی چې دې اواز زما اواز خورېدو ته نه دی پرېښی. ملکه او هیبت خانه، مونږ ټولو په شریکه باندې دا مضبوطه فیصله وکړه چې ووټ به مونږ ټولو تاله درکوو. رښتیا؟ او بالکل رښتیا. هله اوټ به ماله راکوي، اوټ به ماله راکوي، اوټ به ماله راکوي. د دې کاکا د دې تورې څه کیسه ده؟ توره خو شکر د ده چلې کړې نه ده، خو توره شپه ورځ ځان سره ګرځوي. ویم الله دې پکې خیر واچوي. ډاکټر صاحب یو تپوس نه کولی شم؟ وایي زار ستا د تپوس دا انداز که د خرچه بیګم وی که نه نو ژوند به مې څومره خوږ و. وایه رنګین جانه په زړه دې څه دي؟ ویم ډاکټر صاحب په فلم او په سیاست کې څه فرق دی؟ رنګین جانه په فلم کې د ریټیک مارجن وي او په سیاست کې دا مارجن نه. مطلب دا چې سیاستدان په ون ټیک کې سینو کې کوي. بالکل د ښه سیاستدان همدغه نښې وي. او تره یو خبره مې درته کوله. خو د خرچې خبره به وي نو ستا خو د خرچې نه بغیر خبره وي نه. دا میلمانه راغلي دي، سودا به راوړل غواړي. کشمالو ته مې ویلي دي. خزانو آواز کړه کشمالو ته. کشمالو کشمالو. جی بیبي جی. کشمالو جی صاحب ته به داسې کار وکړې که نه ښه جي چې دا پیسې والا او بیبي چې ته څه لیکلي دي هغه سودا به راوړې. ها ډېره ښه ده. دا والا 1000، دا والا 500 او دا والا بس دا پرېږدم په دغه کې به وشي، کمیشن پکې ونه وي. ښه ښه جي. او زه شا به په منډه ورشه. شورم جوړ کړی دی. بابا کور ته غل راغلی دی. چېرته دی؟ هغه دی بابا.
یشکی بیگم دادی سوکل دا خود اوتر سر خوڑیلی میرمو ما ځان سره راوستی و لکه چې په شک کې د بې ځایه پرېږدو. بابا اوس به څه کېږي؟ اوس په تاڼۍ ته ټېلیفون وکړو پولیس او دا پوه شه. یا سړیه په خود کې غوې که نه؟ په خود کې نو ما خو ستا وهلو سره په خود کې شوې ما. رخسار بچې دا پلار دې پوه که که نه؟ زه خو تاڼې نه ډېره سخته یېرېږم. د تاڼې نه یارېږي او تاڼېداري نه پرېږدي. یا سړیه داسې مه وایه بیا به داسې نه کوم. نو توبه وباسه. زما دې په توبو توبئ. اوبه اله لوڼې اوبه راوړه. دا خوا خو په اوبو پسې خوا شو. اوبه ته خو لکه چې د رنګونو په ژبه پوهې هر رنګ له د خپله خپله ژبه ورکړې ده. د رنګونو د ژبې نه خو نه یم خبر، بس لوبې مې ورسره شروع کړي دي. الله دې پکې خیر واچوي. هر لوی فنکار ستا غوندې حقساره وي. بلکل جی ما چرې په دې خبره باندې غرور نه دی کړی. خاکساري د کاملانو زور دستور دی، شهبازانو سي په خړو پړو غرو کې. شعري ذوق دې هم بد نه دی. بس صنم بیبي چې د کله نه مې ته لیدلې که نه د هغه ورځې مې دا شعري ذوق ډېر په ټوپونو باندې دی. الله دې پکې خیر واچوي. څه مطلب؟ مطلب دا چې تا ته ګورم دا زړه مې په ټوپونو شي. الله دې پکې خیر واچوي. نو ولې زه تا ته بو بلا ښکارم؟ نه صنم بیبي بو بلا به خو ډېره ښایستې نه رښتیا بو بلا نه به ته ډېره ښایستې. خدای دا په ما باندې څه چل شو. صنم بیبي ته یقین وکړه که نه چې زما په زړه کې ستا ډېر قدر دی. څومره قدر؟ دا باسین د چپو عمره، د خیبر د درو عمره، د سواد د ورشو عمره او د وزیرستان د خړو غرو عمره قدر. رنګینه ته خو ډېر قدر منې. شابه صنم زما په دې لاس باندې چک ولګوه. دا ولې؟ وایم ستا خبرې دومره خوږې دي زه دا سوچ کوم چې زه چېرې خوب خو نه وینم. شابه صنم تباه شومه. وایي صنم ستا غاښونه خو د مګرمچ نه تېزه دي. که ما ته پته وي نو ما به چرېم دا جرأت نه وي کړی. وایي خدایه وای خوري څه به درته ووایم زما چې واده نو د پلار د کور نه راسره شپږ شلي تولي سره زر راغلي او موټر و او د ښار دوه پلازې زما پلار زما په نوم کړې وې. وای بختورې ته خو سمه خانخېلې دا دومره سره زر به دې ګرځول څنګه؟ وای خوري نه مې شو ګرځولې ځکه خو مې خرڅ کړل. او هغه دوه پلازې؟ هغه پلازې هم شته خو د بل چا دي. خرچه بیګم زمونږ هم شکر دی په کلي کې ډېر جایدادونه دي. چېرته زمونږ کلي ته راشې که نه؟ کلي ته؟ نه خوري کلي کې خو زما ساه ډوبېږي. خو ځه چې ته وې نه در به شي. دا واخلې انټي. لویه شي بچې. خوري صنم زما ډېره خوښه ده خو د دې د بد نظر نه ساتي. خوري په صنم هم تاسو ډېر ښه لګئ. او چې کله کلي ته راځې نو صنم به ځان سره خامخا راولې. شمي ګل انټي بلکل ټیک وایي. زه به خامخا تاسو سره کلي ته ځم ولې چې زما کلی ډېر خوښ دی. ټیک ده چې کله ځو نو تا به ځان سره خامخا بوځو. اوس ته لاړ شې کچن ته هغه سبزي کټ کړه زه درځم چې پخې یې کړم. شمي ګل زه به پخه کړم ولې چې ستاسو پخلی ستاسو نه بغیر بل څوک نشي خوړلی. خوري د صنم رشته شوې ده؟ نه رشته خو یې نه ده شوې خو که چېرته ذهن کې دې چېرته ښه غونته رشته وي که نه نو ما پې خبره وه. خبروم به دې خامخا به دې خبروم. یو دوه رشتې مې نظر کې شته دی خو ګورو چې صنم د چا په نصیب کېږي. الا دې کې خو نشته. دې کې هم نشته. د کټ لاندې به دغه کړو. هغه د روپو بالغ بابا به ښار ته نه وي دغه کړې چېرته د بل کټ لاندې به دغه کړو. الا دا دی خټینه بنده کښېنه. یو دوه درې دا به ډېرې که نورې په کار شي بیا به یې دغه کړو. بابا په ښار کې مزې کوي
او مونږ به دلته مزې دغه کوو څومره خوند کوي. السلام علیکم. وعلیکم السلام. دا جی ملک هیبت خان دی. د پوره 10 کاله سیاست کړی دی خو د سیاست په الف بیم نه پوهېږي او بیا هم د مچ نه کوچو باسي. د حیرانتیا خبره ده که نه د اخټوخ ډېر برابر نه خو شکر دی اوس یې اخټوخ دواړه سم شو. دا ځای چې کښېنه کښېنه. وایي ستا د اندازې گفتګو زما ډېره خوښه ده رنګینه نو د ځه که نه نو سته سره زمونږ په سر ولاړې خو بس ځه که نه ډېره ښه صاحب. توره خو مې راکړه که نه که نه دې تورې مې پرېږدې. یاره ملک صاحب سره د تورې دی په بدیلي ګزار وخوړو خو د دې تورې نه منې کېږي نه. یا لکه کشمالو سلام تباه کړې سړیه په څه مشکل هم را کابو کړې اوس ته بیا بې کابو کې ورکه دا توره سړیه دا ولې ځه شابه ځه. افت بیبي زه په رښتیا لیونی شوم. وای خدایه زه کوم خوا لاړه شمه تا خو په مونږ لوبې وکړې الاره چې په رښتیا لیونی شوی وو. دا اصل کې نفسیاتي مسله ده. لیوني ته ځان روغ ښکاري او روغ خلک ورته لیوني ښکاري. دا خبره خو بالکل ټیک ده. مثلا او څنګه سر خوړلي تو ځان ته ګوره که نه تا ته ځان روغ ښکاري او نور خلک درته لیوني ښکاري خو داسې خو نه ده که نه. ګوره خرچه بیګم اخر زما ستا سره څه دښمني ده چې هر ځای کې ته زما مخه وهي. انکل د کاکا پر سر پټۍ ولې تړلې ده؟ زما خیال دی د بابا مازغی په وهلو هلو باندې سم کړي دي. دا مې پې د پتیلې ګزار خوړلې او د شکی بیګم د شک ګزار او د شک ګزار اول لګي نه او چې لګي نو بیا ډېر برابر لګي. ویم دا شکي بیګم داسې وکړو ما یې دا ته پته راکړه چې ورپسې وشمه او د ویښتو نه یې ونیسمه او د ښار په کوڅو کې په ځان پسې راکاږمه. دا حالات خو داسې ښکاري چې هېڅ بېسه جنګ طرف ته روان شو. افت بیبي چې چېرته وي که نه هلته جنګونه ډېر زما ټول عمر دې سره جنګونو کې تېر شوی دی. واقعي چې افت بیبي افت دی جنګ په بیه اخلي. ویم یه سړیه ما ته پته ده چې ته به په منډه راغلی خو زه به دې نه ستا تپوس کوم په کومه پتیله چې ته رالې په هغه پتیله کې به دا شکي بیګم ولړم. اوس یې خوند وکړو اوس به ښځې د سړو تپوس هم کوي. نه نو د ښځو تپوس به څوک کوي؟ د ښځو تپوس به هم ښځې کوي. نو سړي به څه کوي؟ سړي به د ښځو تپوس ته ناست دي. وای بابا الله دې پکې خیر واچوي. مونږ ته څه پته وه چې ده به د پتیلې په یو ګزار باندې سمیږي. کنې مور بیبي به په کور کې په پتیله باندې یو 2 ګزاره والوي نه به ته دومره کړې دي او نه به مونږ دومره کړې دي. الله دې پکې خیر واچوي. بچې ته به دومره نه کړې دی که دې دومره خبرو سره د داسې ورزش نه کولی. بابا جانه زه څوک هم دا خو زه کس ته نه کوم منم دا خو راکې پیدایشي اثر دی. خو ستا دې اثر د وجې مونږ په ډېرو خلکو کې بې اثره شو او د ټولو نه خطرناکه خبره دا ده چې ته زمونږ په نوم نه یادېږي مونږ د خیره سره ستا په نوم یادېږو. او بابا جان اوس مې هم نه منې نو ملک صاحب خدای دې داسې تل تر تله لیونی ده او د ښار نه دې الله پاک په مودو مه راوایه. ثم امین. یاره مستر کوماره داسې دعا دې ملک صاحب تو کړه چې همدا زما په زړه وه. ویم دا پردی ډوډۍ په خپل سکور کې څومره خوند کوي. خپې لاستې دې ستړي شوي نه وي او مزې کوه. هغه دی ملک خټین هم رالو. بلکل ملک خټین راغی او سره د نوټونو راغی. هنرګله دا کب په ما سره نه دغه کې دې خو راکړه دا نوټ. خټین خانه ته د لوټونو څه پروا ساتې ملک سړی دې خو راکړي دا نوټونه دا کب په ما سره نه دغه کوي ګورې. خټینا ما خو وې چې ستا به ډېر لوی زړی سړیه ته دې نوټونو پسې خفه کېږي. ته خو ملک سړی تا ته دا نوټونه څه دي؟ ویم لوټونه جیب ته کې بعضې لوټونو ته هوا ورکول ښه نه دي. خټینا الله دې خیرات قبول کړه. آمین. ډاکټر صاحب الله دې پکې خیر واچوي. په بابا به خدا دوره بیا نه راځي که نه. رنګینه بچې په سیاسي خلکو سیاسي دورې هر وخت راتلی شي. د دې اخټوخ ډېر برابر نه. ډاکټر صاحب مونږ ته اجازت دی اوس موږ کور ته تلی شو. تاسو بالکل کور ته تلی شئ خو د ملک هیبت خان بله خاص خیال ساتئ او په 2 خبرو به خامخا عمل کوئ. الله دې پکې خیر واچوي. ډاکټر صاحب په کومو 2 خبرو؟ لومبۍ خبره دا چې تاسو کور ته ورسئ نو د ده نه به دا توره پټه کوئ. ډېر ګران کار دی ډاکټر صاحب. سره د تورې هغه څو خوب ته نه پرېږدي نو بې تورې خو به خلک لیوني کي. دا ډېره ضروري ده بچې. بغیر تورې به دی لږ ډاډه شي. سره د تورې هغه نه ډاډه کېږي نو بې تورې به څه ډاډه شي.
وای خدایا زه کوم خوا لاړه شم؟ نیغه به کور ته لاړه شي، اخوا دې خوا به ګورې نه ځې حالات ښه نه وي. ډاکټر صاحب الله دې پکې خیر واچوي. دویمه خبره کوه. دویمه خبره دا ده بچې چې دنه دا توره تاسو پټه کوي، نو دی به بیا د شپې کله کله د کمرې نه را بهر کوی یم، دې سره به دې لږ ډاډه شي. الله دې پکې خیر واچوي. ډاکټر صاحب یم ځوانه خبرې راته ناممکنه ښکاري. یم که د شپې بابا جان مې مړم کې که نه نو کمرې نه به راپار نه کړي. پت بیبي زه چې ځو که نه که نه خپل کور دنه هېر شوی دی. موږ تا ته په انتظار یو. زه چې ځو. وای خورې دا ولې ته خو پاڅېدې؟ بس دی خورې ځو دنه. ښه خورې خو چې ګورې هېر هم نه کړي یاد هم ساته. ستاسو مینه د هېرېدو نه ده. زه ډاکټر صاحب مونږ له اوس اجازت راکړه او چې کله هم درته مکمل اوسه که نه نوکري ده به خامخا را چکر کېږي. ښه دا توره لږه خوا کړه، خامخا به کلي ته درځم، خو راځه چې دستي د خدای په امان کړم. راځه د الله په امان په مخه مې ښه. راځه زه خورې موږ دنه ځو. راځه سنم بیبي کله کله به درته ټلیفون کوم. د یاري وکولې نشمه د مینې اور په زړه دننه تېرومه. نمکینه ستا اواز بلکل د بابا اواز غوندې دی. ته واقعي چې د بابا شاګرد دی، ځکه چې دومره ناروا اواز د بل چا شاګرد نشي کېدی. دا تعریف دی او که ما پورې خندا ده. خدای دپاره د ماشومانو وړاندې سندرو نه وې ګینې ستا اواز اورېدو نه پس ګرانه ده که هغې څوک چپ کړي. ویم دا سوچ زما په اواز کې شته چې ماشومان هم جړي، خو لکه چې ستا په زړه یې اثر ونه کړو. څه مطلب؟ مطلب یې اسان دی، ته به پې پویه شوې وي او که نه مې پویه شوې که نه نو خیر دې پویه به شي. هسې یو خبره ده. څه خبره؟ ویم پته راته نشته په ما څه چل شوي دی. ستا نه بغیر راته بل څه نه ښکاري. ته بابا سترګې هم خرابې شوي دي، هغه ته هم څه نه ښکاري. وایي چې د سترګو د بیمارۍ وبا راغلې ده او ته هم چېرته ځان ډاکټر ته وښایه. ښه اوهو زه تا څنګه پوه کړم؟ سترګې مې ټیک ټاک دي، مازغه مې خراب شوي دي. مازغه هغه خو ما ته پته ده ستا د وینا ضرورت نشته. د مازغو ډاکټر هم وي، که هغه له لارې کېدای شي چې د لیونو سره یې داخل کړي. ویم رخسار زه تا څنګه پوه کړم؟ ټوله شپه راله خوب نه راځي، بر اسمان ته ګورم او ستوري شمارم. او که په اسمان ورېځ وي نو بیا څه کې؟ بیا د باران څاڅکي شمارم. ډېره ښه ده. هغه هوښیاران وایي چې د اوزګارې نه بېګار هم ښه وي، که د باران څاڅکي شمارې او که ستوري. دا عمل دې جاري ساته، کېدای شي حساب دې ورسره ښه شي. درته لاړې اوبه څښه. لږې مال هم وروړه. ته یې نه چې زما نه وغواړې. سمه ده مرچکي لورې. ګوره ګلابه ډېر رش دی زما په کلینیک باندې، ما سره نمبر نشته دی، خو تا ډېر دروند شفارس راوړی دی، نو ته به داسې کار وکړې چې وړومبی به ته فیس جمع کړې، خو هغه هم ډبل فیس، ځکه چې شفارس دې ډېر دروند. د یارانې سال دې نیمه وي، د غلامې دعوه کوم غلام دې یمه، او د هر قدم نه دې قربان شم که نه. تا ته نه ویم هغه قدم چې دې زما په لورې وینه، او د غلامې دغه دستور دې وي زهر شمنو، او زرګې تنور دې همیشه پکې اور وینه، او خار د لندن به تی لوګې کم کنا، د وطن شاړه په یورپ نه ورکومه، د یادې دنده ته خات دې وي زهر شمنو، چې جدا کېږي سړی خیر ته کېنوینه، او د یار د مخ وای ګلاب را ټول کوي کنا، ګلکل ته جوړ کړئ د زړه درد کلا روینا، او پاڼه د ګورګورې لړې کمیس مې، او د فانوس رڼا کوینه، پاڼه د ګورګورې لړې کمیس مې، او د
فانوس را کوینا استاد محترمه زما استاد محترمه ویم یا نو استاد شه یا مې شاګرد شه په دواړو حالتو کې به زه تا سره ژوندی یم. سریندي ستا د استاذۍ نه ښه دا ده چې زه د خرګاډي استاد شم او ستا د شاګردۍ نه ما ته دا بهتره ښکاري چې د خرګاډي وړاندې هغه سرواني که نه د هغه شاګرد شم. سرخوړليه ستا په دې خبره کې زه په خپل تعریف پوه نه شم خو ما ته دا پته ده چې زما باره کې به ستا بد سوچ نه وي څومره چې زما خیال دی. سریندي بعضې خلک په هر څه پوهېږي خو تا ته به ځان داسې کي لکه چې په هېڅ نه پوهېږي او بعضې خلک په هېڅ نه پوهېږي خو ځان داسې ګڼي لکه چې په هر څه پوهېږي. ډاکټر صاحب زه روزانه یو درخواست وزیر صاحب ته ورکوم او یو ریلوې والا ته ورکوم خو زما کار بیا هم نه کېږي. مسله دې څه ده؟ مسله هماغه زړه ده د ریل پټه تر اوسه زما د کور خوا کې رانغله. وروره ته ولې نه پوهېږي د ریل محکمه د وړاندې نه په خساره کې روانه ده هغې هغه شته پاټلۍ راغونډوي نوی کار خو بالکل نه کوي. ویم چې هر څه کېږي خو بس دا پټلۍ په څه طریقه زما د دې کور په دې خوا کې تېره کوي. یار وروره زما وروره ته د کور په خوا کې په دې پاټلۍ څه کې د چا د کور په خوا کې چې پاټلۍ تېره شوي هغوی کره خوار وخت زلزلې وي. ویم زما وی کې یوه ترور ده په کراچۍ کې اوسېږي او زه کال په کال هغې کره په ریلګاډي کې ځم چې دا پټلۍ زما کور سره وي نو زه به د کور نه په ریلګاډي کې کښېنم. سریندي مسله لکه چې سنګینه ده د اخ نه ټوخ زیات دی. په خدای به چې ډاکټر صاحب دا اخ ټوخې ته په خپله برابر که. یرویا دا درخواست ما له راکه او دوه درې ودې پس راشه ډاکټر صاحب به ستا دا مسله خامخا حل کوي. ویم ډېره مهرباني ما ته پته وه چې دا کار تاسو کولی شئ زه ورځم چې پټلۍ ته اوارې وکړم. زه په مخه دې ښه. سریندي خدای دې غر ولې دې پاټلۍ سره به اوس څه کوو؟ نو سرخوړلې چې دې دوه درې ځله ستا په دې پاټلۍ لاړ شي راشي نو په خپله به دې خپله پاټلۍ ایره شي که څنګه؟ خټینیه الله دې پکې خیر واچي ته خو خفه غوندې لکه چې بهري جهازونه دې ډوب شوي. رنګینه مسله ډېره دغه ده خو ته پرې دا راته وایي چې ښار څنګه و؟ ښار ښه و روکیه خو هغه پخواني خوندونه یې نه و هر سړی پکې روک روک و. ته راته دا ووایې روکیه چې د شپې خو یارېدې نه که نه؟ نه یاره ټوله شپه به مې څوکیداري کوله چې ماشي به مې ولیدو که نه نو ورپسې به ور شوم. وایي روکیه نظر دی چې لکه تېز شوي اما تا ته خو د ورځې متینه ښکاري نو د شپې به د ماشي څنګه لیدو؟ والله دې ته خو زما پام نه دا خو ډېره د خوشحالۍ دغه ده. الله دې پکې خیر واچوي د بابا توره ستا په لاس کې دا پټه کوي ډاکټر وایي چې دا ورته مخه بابا خو بې تورې مړ شي او دغه به شي. بابا دې سره د تورې چرته نه مړ شوی نو بې تورې به څه مړ شي. شابه کوي بیا چېرته پټه کېدی. مور بېبي ته بېغم اوسه اوس یې پټومه. مور بېبي اوس دې پکې الله خیر واچوي. که بابا هم تپوس وکړو ورته وایه چې موږ نه ده لیدلې. ما خو لیدله او رنګین دغه که خټینه ته چې چپ نو ښه دی. ټیک ده چپ کیسې هم خیر دی زه چپ ښه یم. افت بیبي زما توره څه شوه؟ موږ ته څه پته ده هر وخت په لاس کې ته ګرځې او تپوسونه یې زموږ نه کې. ما پوره 30 کاله سیاست کړی دی په هر څه پوهېږم خو په سم نه پوهېږم. رنګینه زما توره بابا جانه ما ته پته نشته ستا د تورې الله دې پکې خیر واچوي. خټینه زما توره وایي دا په داسې شوي دي د ګونګ روجې نیولې ده الله دې پکې خیر واچوي. ښه نو دکې بیا ضرور څه تیاره شته. خټینه بچی زما توره دې لیدلي؟ او بابا نه بابا او بابا نه بابا دا خو څه سیاسي غوندې جواب شو چې په مطلب یې زما غوندې سیاستدان هم نه پوه. بیلات خان لوغړن صاحب دا څه کې سکریپ لیکم که نه نور څه کوم؟ دا څنګه سکریپټ دی؟ دا خو تا د سکریپټ په نوم د کاغذ د ردې ماشین لګولی دی. مالګینیا په ښه سکریپټ لیکلو باندې ښه ډېر کاغذ ضایع کېږي. ګنیا چې خو ما د سګرټ او د ماچس په ډبو باندې څو ځله سکریپټ لیکلی دی. لوغړن صاحب د سګرټ او د ماچس په ډبو به هم څنګه سکریپټ لیکو؟ کاغذ به نو او ذهن ته به مې یو سیند راغی. سیند به څه سیند نو خو ما ته به ډېر انقلابي ښکاره شو او بس د سګرټ په ډبي به مې ولیکلو. ویم لوغړن صاحب ډېرې ناروا کارنامې مو کړي دي. ویم که په دې کې هم تاسو خلک یاد نه ساتي نو ډېر بد به کوي. نو تا ته پته شته ما یو فلم جوړ کړی و سمندر په کوزه نه رښتیا کوزه په سمندر کې.
کوزه په سمندر کې؟ هاو په دې فلم کې ما د کوزې یو بحري سفر ښودلی و. دا فلم چې شروع شي نو دا کوزه د اوبو په یو ورکوټي لښتي کې روانوي، بیا دا کوزه د اوبو د دې لښتي نه سیند ته ټوپ کي او په اخر کې په سمندر کې یو غوپه ووایي او فلم ختم شي. کوزه په سمندر کې والو خرن صاحب ویم ډېر خلک په کوزه کې سمندر بندوي، خو ویم کمال یې وکړو سمندر هم په کوزه کې بند کړو. ویم الله تعالی د دومره نایابه کوپړې درکړې ده چې داسې کوپړې د بل چاړو شته نه. او دا د دې کوپړې کمال دی، د دې هر سوچ خلکو ته الټه ښکاري، خو چې زه دې کوپړې کې دې خلکو ته وګورم نو بیا ما ته دا ټول خلک الټه ښکاري. لوغړن صاحب تاسو خو 250 فلمونه جوړ کړي دي کنه؟ بالکل، او چې ما به کوم فلم جوړ کړو نو هغه سپر ډوپر هیټ و، خو چې ریلیز به شو کنه نو پلاپ به شو. تا ته پته شته چې زما فلم به ولې پلاپ کېده؟ نه ویم که دا فلمونه ما نه وي ریلیز کړي نو سوال نه پیدا کېږي چې دا به پلاپ شوی وي. ډاکټر صاحب یو کس لور په لاس را روان دی. هېڅ پروا یې ونه کړي، هېڅ غم یې ونه کړي، پرېږده چې راځي. ما د هیبت خان د تورې شړنګ لیدلی دی، اوس زه د لږوکي په پړنګ باندې نه یېرېږم. ډېره ښه ده او ورځه پې ورځه پې ډاکټر صاحب غرق شوم، تباه شوم، برباد شوم. خدای لپاره ما د بربادۍ نه بچ کړه. الله به خیر کې تلک ستا صورت شه. مسله څه ده؟ زما اکې یو غوا ده او د تېرو 3 ورځو نه ګیا نه ده خوړلې. لروکي ماما بیماره وي، چېرته د سارو ډاکټر لیبو ده چې علاج وکړي. دا ته سوی سرندي دلته د انسانانو ډاکټر په مشکله ملاویږي، د زناورو ډاکټر خوړو څوک پیژني نه. نو که نه ډاکټر صاحب ته ډاکټر یې او تا ته به خامخا پته وي چې زما غوا ګیا ولې نه خوري. ته دا وسله خو لږ اخوا کړه که نه یار. دې خو اوس ما ته غوږ شه، اوس ما ته څه پته ده زه څه ویلی شم چې ستا غوا ګیا ولې نه خوري. نو ډاکټر صاحب زما غوا ګیا ولې نه خوري؟ اوبه خوري، ستا غوا به م لکه د ډېرو خلکو ګیا وخوري، خو زه به پرې لږ سوچ کوم که نه بیا به درته ووایم. ته اوس ورځه زما غوا ګیا ولې نه خوري؟ یاد که ویم ګوټ پکې ولګي پټې نه دي او زه ته ورځه مسلمان. ډاکټر صاحب هغه پټلی خو تر اوسه پورې رانغله. دا مصیبت خو بیا رالو سنبالوې. یاروره ستا کور ته به پاټلی راشي ښه، خو ته به نه ما پوره پوهېږه چې کله به راځي چې زه ورته د کور سره کښېنم. یاروره ویم بېګانه شپه ورته نوړه که پاټلی به درشي. ډاکټر صاحب زما غوا ګیا ولې نه خوري؟ اوس چې د ریل ګاډي پاټلی تېره شي نو ستا غوا به په خپله خوراک شروع کړي. ډاکټر صاحب باور زما کار کوي بیا به ستا کار کوي. ویم نه منم، بلکل هم نه منم. اول به زما د پاټلی کار کېږي بیا به ستا د غوا علاج کېږي. دا دواړه کیسونه ما ته ډېر سیریس معلومیږي. د دې نه وړاندې چې د ګیا او د پاټلۍ په منځ کې مونږ دواړه دل شو، زه چې خپې سپکې کړو. داسې چل دی چې زه د ناروغ غوندې کې ځم او ته راپسې روغ غوندې کې راځه. ښه مشوره زما غوا ګیا ولې اوبه خوري که نه اوبه خوري اول به غوا ګیا خوري ښه، اول به دلته پاټلی راځي. ته خپله وای خدایه زه کوم خوا لاړه شم؟ یا سړیه په دې څه کې په بیبي توره قرآنه چا پټه کړه نو ما وی د تش لاس نه به راسره دا کوتک ښه وي. احمد خانه یو خبره درته وکړم؟ او که واسم لا خطره نشته. نن خو زه ډېره یېرېږم. ګوره په بیبي د یارې خبرې مه کوه، ښه درته پته ده چې د شپې اسم زما بریکونه شلېدلي او د یارې خبرو سره نور هم ګړندی شم. کور په کور ترور نه ده؟ او هغه چې په هر کور تاویلې ماویلې ویشي. بلکل هغه وایي چې ټوله شپه غله ګرځي. غل سړی په ناسته خو غلا نشي کولی، خامخا به غلا پسې ګرځي. دا کور په کور ترور هم لاسوي. وای خدایه زه کوم خوا لاړه شم؟ ته هېڅ چېرته مه ځه. یا الله خیر زما په خیال کې یا سړیه دا کلک لاندې څه کې؟ مورچه شومه که نه؟ هېڅ هم نشته بهر وځه. دا زه نه منم، په شپه کې څه ناڅه خامخی هسې خو شپه نه وي. نو ګنې ته به ټوله شپه د غږ د لارې تېرې. په دې مجبوري ده، په داسې حالاتو کې به خامخا ځان ساتي، ګنې بې وخته به توری شي. وای خدایه چې دا شپه به څنګه تېرېږي؟ دا به هم دغسې تېرېږي چې زه به د کټ ته لاندې یم او ته به په خپل ځای، او که څه راغلو که نه نو ګوره چې ما ورته ونه کړې. وای خدایه
زه کوم خوا لاړی شم زما جانان پکې میشته دی او خار ځکه دومره ښایسته دی ورېږه چې سلام ته ټلیفون میلاو کړمه हेलो السلام علیکم وعلیکم سلام څوک رنگین خبرې کوم د نمکین کشر ورور او د خټین مشر ورور الله دې پکې خیر واچي ها وای کنه رنگینا د کاکا طبیعت څنګه دی د بابا طبیعت مې ټیک دی خو زما طبیعت لږ خراب دی څه در باندې شوي دي پته نشته خو دا ساه مې لږه لنډه تنګه کېږي چېرته ساه لنډې دې نه وي ښه غونته ډاکټر ته ځان وښیه او په مور په بابا زما سلام وایه وعلیکم السلام وعلیکم السلام رنگینیا سامره خوش نصیبی چې سنم سره د خبرې وکړي سلام 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 ډاکټر کې د څه دي څه ګډوډ راته دغه کېږي دلته دغه کېده د دغه کېدو نه خالي نه دي خټینه دغه کېږه بې ځایه دغه نه شي سلام سلام انشاءالله دې پکې خیر واچوي ما خو بیخي یو سنم راته ویلو چې مور بي بیا او پلار ته دې زما سلامونه وایه ویم ځم چې زه سنم سلامونه ورته ووایم د خیره یا سلام اپل بیبي الله دې خیر وکړي خطره لکه چې شروع شوه او کور په کور ترور وی چې پوره 10 کسان غلا بله شپه په یو کور ورغلي 10 کسه غله دا خو سم د غلو جنګ و دې تورې به په ګرانه کار وکېږي بابا خدای جوړې کې مې خیر واچوي چولې پرېږده دا زر وایه چې پټېږم څه دي هلته بلا ده بلا و تا ترې رامنډه کړه خټینه بچې ډېر بد دې وکړو د داسې مخته بلا نه به په منډه ځان نه خلاصې مخه به ورله نیسي او مری به ورله ماتې ورشئ تاسو ورته مخه ونیسئ او مری م ورله دغه کوي چې زما توره ما سره وې که نه نو نن به تاسو زما توره لیدلې وه یې سړیه بلا غنئ خدای خبر چې دې میرات مړي څه لیدلي دي زه ورځم چې ویې ګورم شابسي دا به غټ کار وکړې ورځه خټینه په رښتیا بلا وه او بابا دا ټوپک ونیسه ټوپک خو ما له خو د ډس چل نه دغه کېږي نو ما له د کومې د ډس چل دغه کېږي راځه دلته ودرېږه د دې ټوپک نه به کوتک جوړ کړي او چې 2 کوتکونه یو ځای شي که نه نو چې شي دلته به راډېرې کېږي همدا دې وخیره سبا مړ یې چې شمېر دې به سړی راکړه وای خدایه زه کوم خوا لاړه شمه دا څه وشو مورې غل مې جوړ دغه کړو ته به مړ یې خافېره ده څه شو هغه څه شمېره یې دا وګوره دا خو د پلار ووهلو دا باڼه خو بې ځایه دغه شو هغه شابه که اوبه راوړه مورې د نلکې اوبه را دغه کړم که د ټینکۍ او که د کولر ته به مړ یې د سکل اوبه راوړه زه راوړم یې سړیه دا څه کې کولبه کوم ښه مې وینې ګورې چې لګیا یم د بالښتونو اپریشن کوم او بیا هم تپوس کوي چې دا څه کې عبد خانه دا دې ښه وکړو چې د بالښتون نه دی ابریوخ کې خیرنې شوي دي وینځه او بیا یې ورته واچوه واه 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 شابسي افت بیبي دا خو مغه خبره شوه چې بوس راوړه او شملې راوړه د ماما کور د خپل دی زه پسه یم او ته پسه یې ما نه د روپو هغه بالغ سر خوړلی ورک شوی وای خدایه ډوبه شومه ویم په ګرځېدو ګرځېدو ورپسې ستړی شوم خو پیدا مې نه کړو خدایه خیر په هغې کې خو زمونږ د کور ټوله اړې مړې وه همدغې غم خو زه موړی یم که نه چې دا اخر کېږي څه اول مې توره ورکه شوه او اوس مې د خیره سره د روپو هغه بالغ سر خوړلی او چې د بلې نه دې خبر کړمه د کور په 20 چرګانو کې یو چرګوړی نشته دا څه وې د ملک عبد خان په کور کې چېرته چرګانو بغاوت خو نه دی کړی
اسنه غي احتجاجا کور پریخي. نه دا خبره نه ده، ما ته خو څه بل څه لوبه ښکاري. څه لوبه؟ دا وګوره، دا ډوکې وګوره. وای خدایا زه کم خوا لاړه شم. دا خو لکه چې چا خوړلي دي او ښې مزې پې کړي دي. زما هم دغه خیال دی. زما 30 کاله سیاسي تجربه دا وایي چې د کور په بربادۍ کې اکثر له د خپلو لاسي. څه مطلب؟ مطلب دا چې خټین چرته دی. په خټین څه کې؟ روی غواړه معلومات څه کوم. د کور څوکیداري مونږ هغه ته په حواله کړې وه. د دې وارداتو علم به خامخا غتی. 15 18 19 دا خو 19 دي. خرچه بیگم بالکل به 19 ځکه چې تر اوسه پورې چا شل کړې نه ده. دا واخله او ځان سره سنبال کړه. کشمالو جی بیبي جی. دا ولورته. خج په مزه تام جلته ډېر روپۍ نه دي لیدلي. خرچه بیگم ډېره مهرباني. په ژوند کې د پړومبي ځل زما د زړه کار وکړو. دا به زه ځان سره کېدم چې 20 زره شي بیا به یې درکړم. ډېر ښه راکړه. څنګه ښکلې دې په جیب کې کېښودې. کشمالو راواله. ښه بیبي جي دا پیسې. بیبي جي زه وشمارم. نه راته دې خوا ته ورځه. ښه جي. خرچه بیگم اول دې واغستې بیا دې راکړې او بیا دې واغستې. ای سپاک ټوخ دې پوه نه شومه چې تل یې ونی او که نه په ما باندې ستا سوری وشو. ویم سر خوړلیا ته ما په دې نفسیاتي خبرو باندې نشې دوکه کولی. ویم شابه 1000 روپۍ نورې راوباسه. ما ته پته ده چې لکه د پولیس والو تا زما د جیب تالاشي نه یې اخیستې که نه ستا تسلي نه کېږي. ویم سر خوړلیا ته بیا په ګډوډو سر شوې. شابه زما 1000 روپۍ راوباسه. ګوره خرچه بیگم چې دا 19 الله پوره کړې که نه نو ستا د خرچو دپاره به دا 1000 نور هم را پیدا شي. سر خوړلیا کمرې او کرغېږي تر ماښامه پورې او ما ته را 1000 پوره کې. زما د ژوند دومره اخ نه دی څومره چې د خرچه بیگم د خرچو ټوخ دی. یا الله یا دا والی او یا بیا هم دا والی. ته ما ته خیرې وکړې. خرچه بیگم ځان ته مې دعا وکړه. د نفسیاتو ماهرین دا وایي چې ښځه د دنیا واحد مخلوق دی چې نه عقل زیاتیږي او نه عمر. شکر دې سر خوړلیا تا نه اوس هم زیات هوښیاره یم او د خیره ځوان هم یم. دې کې کوئی شک نشته. ستا زما سره واده ستا لوی عقلمندي او زما تا سره واده زما د ټول نه لویه بېوقوفي وه. یم سر خوړلیا دا تپوس ته یې ونه کړو چې په دې 10000 به زه څه کوم. ستا نه دا تپوس داسې دی لکه چې د وابډې والا نه د لوډ شیډینګ باره کې پوښتنه وکړي او د انکم ټیکس والا نه د انکم ټیکس. ویم سر خوړلیا شومان به ډېر وي په جهان کې خو ګرانه نه چې ستا هلته کې بل وي. خرچه بیگم چې چرته وي که نه نو وی هلته د نوټ سره یاري شي ډېره ګرانه. وی جانه وی ګرانه وی ګرانه ګرانه. بیا یې شل نه کړې. اوس به څه کېږي؟ بابا خو به ما دغه کي. بابا ملک صاحب یاد دی؟ او بابا د چرګانو او د روپو انکوایري را دغه کړې ده. غلط دې کړو خټینه دومره دروز دی په موږ څه لکاو. زه خپله دومره پریشان یم چې اوس به څه دغه کېږي. د پریشانۍ هېڅ خبره نشته. موږ څخه دا خو نه ده کړې چې یېرېږو به. دا تاسو ته د پریشانۍ خبره نه دغه کېږي. ګوره وروره که بابا دا نه تپوس وکړي نو ورته وایه چې چرګان ګیدړ خوړلي دي. پوه شومه همداسې به ورته دغه کوم. اخر نو ملک صاحب ته به څنګه وې؟ همدا به ورته وایم که نه چې ګیدړ بې ګناه دی او چرګان مشروط کمار دلبر او هنرګل دغه کړي دي. وایي ته خوله دې ماته شه او مازغه دې شل شه. الله په والله مازغه هم شل کېږي. ما ته خو د دې پته نه وه. ما خو ویل صرف ګینې لاس او خپې شل کېږي او دغه کېږي. خټینه لږ د عقل نه کار واخله سلم غرکې. عقل نه څنګه کار واخلم؟ دا عقل به راته ډېر نه دغه کې. ما په ټول ژوند کې دنه ډېر کار نه دی دغه کړی. خیر دی دا دلته کار واخله که نه. ها پوه شوم هغه چرګان مونږ نه ګیدړ دغه کړي دي. شابه زمریا اوس پوه شوې. بالکل پوه شوم چرګان ګیدړ نه مونږ دغه کړي دي. سر به پرې نه خوږې. دا ونه ګرانه ده که میوه ونیسي. ټیک ده بابا ته به وایم چې زه ته نه یم خبر. مشروط کمار هنرګل او دلبر ته خبر دي او دغه دي. دا ولې دی خو لکه چې دغه شو. دا یې جیبې خوښه نه شوه. یو
ځل به بیا انټري راکوې. لوغړن صاحب دا څه کوې؟ دا ټاپ شارټ دی، یو ځل بیا انټري راکې. راشي ځو چې د لوغړن صاحب دا ارمانه پوره کړو. راځه نو. راځه مخکې شه. اکشن. ویم د هالیوډ ډایرکټران به اکثر زما کار ته حیران وي. هالیوډ نه هالیوډ. ویم پته دراته په هالیوډ کې اوس تش لرګي پاتې دي، ځکه ورته هالیوډ ویم اکشن. ویم کټو یو خوشخبري ده را سره لوغړن صاحب. خوشخبري؟ د څه خوشخبري؟ ویم اکشن سره پې راځه اکشن. ویم یو کساب هم رایسار کړی دی، وی ډرامه جوړوم. ویم قصاب دی او که ګجر دی، څه پیسې میسې ورسره شته او که نه؟ او که نه چې ګجر او کساب سره پیسې ني نو نور به چا سره پیسې؟ یو خو د پایه په بیه اوبه خرڅوي او بل د غوښې په بیه هډوکي خرڅوي. پویمه خو دا راته ووایه چې قصابې ماما وایي څه؟ هغه یې وایي چې مونږ یو ډرامه جوړو، خو زما یو شرط دی. شرط؟ څه شرط؟ هغه وایي چې په ډرامه کې به هیرو زیما او زه پکې علالي کومه. مناسب شرط دی، ځکه چې زما په هر فلم کې هیرو قصاب وي او په هر یو سین کې 3-4 کسه وجدي. لوغړن صاحب مونږ هغه ته ویلي دي